صحت برای همه، رویا یا واقعیت. آزادی جرګې ته ستړي مشئ. تاسو ټولو ته چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې ناست یاست، د رادیو اوریدونکو، د تلویزیون لیدونکو او خواله رسنوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوي وړاندې کوم. دا ځل پر ریښتونې شتمنۍ روغتیا غږیږو، سیستم، ننگونی او سماونی. این مهمانان به سوالات شما پاسخ میدهند. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه. سپوږمۍ وردک، د ښځو چارو مرستیاله وزیره. دکتر حفیظالدین صافی، معاون اتحادیه دکتران و کارکنان صحی افغانستان. دکتر نور محمد مراد، په سویدن کمیته کې د روغتیا برخې مخکنی مرستیال مشر. او زموږ کوربه داود جون بشیم. ډیره مننه. څلورم کتار ته به لاړ شو. رفیع الله عابد له میدان وردک ولایت ته لومړۍ پوښتنه وړاندې کوي. داسې ویل کېږي چې زموږ مشران ماشومان کله تولد کېږي دوی خپل مریضان بهر ته بیایي، او وزیر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې کله تاسې مریض شئ خپله تداوي چېرته کوئ؟ مهرباني وزیر صاحب، عجب پوښتنه ده. وایي چې مشران بهر ته ځي، یعنی معنی ده چې سیستم باندې دومره اعتماد نشته، تاسې خپله څه کوئ، چېرته ځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار زیاد خوب. بدون شک یک تعداد کسایی که توانایی دارن برای تداوی خود بیرون میرن. دلایلش ایست یا ایست که او امکانات دارن یا ایست که سر سیستم صحی ما اعتماد ندارن. اما صادقانه بگویم زمانی که مریض میشم ما دکتر صاحبا شاهد است و یک تعداد شاید ببینه، وقتی که مریض شدیم اولین کاری که انجام دادیم به شفاخانه عاجل ابن سینا رفتیم. به خاطر از این که چون سیستم ما را اکثریت افغانای ما طور فکر میکنن که گویا عرضه خدمات ما با بی‌کیفیت است و همی که یک تعداد از کسایی که توانمند هستند بیرون میرن، مردم فکر میکنه که سیستم صحی خوب نیست. اما ما به خاطر که نشان بدیم که سیستم صحی ما با وجودی که مشکلات موجود است، اما باز هم اینمی دکتراست، اینمی سیستم است که در ظرف 3 دهه اخیر با ما شما خدمت کردن، قابل قدر است. و صادقانه بگیم زمانی که مریض شدیم اول خداوند کل ما شما را از مرض دور نگاه کنه، اما انسان است آدم مریض میشه، ولو وزیر صحت عامه مریض میشه. ما اولین کاری کردیم به شفاخانه عاجل ابن سینا دو اتاق عاجلش مراجعه کردیم. یک درد آمده او فکر میکردم که درد شاید قلب باشه یا گردن باشه، به خاطر از این که هم خودم اطمینان داشتم که دکترای ما لایق است کمک خوب میکنه و هم بتونیم اعتماد به سیستم ایجاد. ولی را خواهد پذیرفتین وزیر صاحب که این گونه نگرانی یا سوال یا تشویشی که ایجاد میشه یک پیش‌زمینه داره، یک دلایل داره. مثلا وقتی که رهبرای کشور میبینن که برای یک چیز کوچک به خارج میرن و اونایی که مؤسسات صحی دارن خودشان برای تداویش به خارج میرن، به این معنی که پیش از اینا یک سوال ایجاد میشه که امی سیستم قابل اعتماد نیست. این توست که موضوع مدیکال توریسم یا طبابتی که هم طبابت است و هم توریسم در کل دنیاست. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته هم امریکایی هم با وجودی که سیستم صحیشان بسیار زیاد خوب پیشرفته است، منبع مالیشان بسیار زیاد است، اما اکثریتش به خاطر تداوی به کشور هند مراجعه میکنن. یعنی سالانه 1 میلیون انسان مراجعه میکنه. این معنایش این نیست که سیستم صحی در اوج خراب است. این در حقیقت کسایی که میخواین هم برن سیاحت کنن و هم تداوی بکنن. صحیح است که ما در سیستم ما بعضی مشکلات وجود داره که حتی کمبودیاست، امکانات مادی محدود است، مثلا وسایل تشخیصی نیست. با یک تعداد تداوی یک تعداد امراض ضرورت میدانیم حتی خود ما دکترها هموطنای ما را به بیرون جهت حل مشکلشان معرفی میکنه. اما این به این معنی نیست که سیستم صحی ما عرضه خدمات نمیکنه. حتی مثال میگیم مثلا سال گذشته ما در حدود 1 میلیون انسان در شفاخانه‌های ما عملیات شده بودند. از 1,900,000 هموطن ما تداوی بسیار درست و مکمل در سیستم صحی ما شد. اما از این 900,000 100,000ش یک تعداد کسایی بودن ضرورت داشتن که بیرون برن. این حالا به خاطر او 100,000 نمیشه که ما این 900,000 نادیده بگیریم و سیستم صحی خود کم بزنیم و اعتماد ایجاد نکنیم. من مسابقه یک وزیر از امی قشر هستم، امیجا بودیم، در کشورهای همسایه هم دیدیم، کشورهای غربی هم سیستم تداویش دیدیم. صحیح است که یک مقدار ما افغان‌ها بعضی وقت در قسمت نظافت، در قسمت پاکی، در قسمت برخورد با مریض یک ذره میلنگیم، اما مساویه، خدمتگزاری، تشخیص وجود داره و ما باید اعتماد تشکر. دکتر مراد، ستاسو ځواب به دغه ځوان ته څه یعنی
رښتیا که مقایسه یې کوي مثلا د یوې نیمې لسیزې مخکې وخت سره پرمختګ ډېر شوی دی. ډېرې مؤسسې جوړې شوي دي، هم دولتي هم خصوصي، ډاکټران هم ډېر شوي دي، خو بیا هم هغه وړ خدمات چې دوی ورته اړتیا لري هغه نشي ترلاسه کولی. که تاسو داسې نظر نه لرئ؟ زه خو له دې ورور سره موافق یم. اول خو باید واضح کړم چې هدف انتقاد نه ده، موږ کوشش کوو چې هغه مشکلات را برسېره کړو، د حل لارې ورته وسنجوو. جناب وزیر صاحب شاید په دې خبرې چې د موږ د مصارف چې کوم کیږي 4% شاوخوا خلک له خپله جیبه کوي. دا د 2002 کال را په دې خوا یعنې یوازې 24% چې هغه د دولت او د نورو کومک کوونکو مؤسسو لخوا کیږي. دا په خپله د دې دلالت کوي چې خلک په سیستم اعتبار نه لري او یا موږ هغسې عرضه او د خدمت نه لرو په افغانستان کې چې خلک ورته راسي او مشکلات یې حل وړیا دی. د قانون له مخې بیا هم خلک مجبوریږي چې پیسې ورکړي. یعنې تاسو فکر وکړئ 1500 میلیونه یعنې مصرف ته ټول د افغانستان د صحت په هغه کې یوازې 80 میلیونه دولت له بودیجې ځي او نور ډونران ورکوي. یعنې په ټوله کې 24% د کومک کوونکو لخوا او د سیتامې د دولت خپله بودیجه ده. ټول نور خلک خپل شخصي بودیجه مصرفوي او دا په دې معنا نه ده چې خلک پیسې اضافه لري او یا د موږ ټول خلک د توریزم لپاره بیرون ځي او غواړي چې هېواد وګوري. نه، دلته مشکل نه حل کیږي. دا باید ومنو چې د موږ په افغانستان په د صحت سیستم کې ستونزې واقعا هم شته، خو دا د یوازې د وزیر صاحب کار نه ده. یعنې په ټوله کې څوم خلک چې په سکتور د صحت کې کار کوي د ټولو شاید هغه ستونزې سمې نه دي برملا کړي او یا د حل لارې نه دي ورکړي. یو وړ مثال، موږ په ټول افغانستان کې یو کمپلیکس شفاخانه نه لرو. بدبختانه چې کله مریض راځي خپله جناب وزیر صاحب اشاره ورته وکړه چې دی خپله ابن سینا عاجل ته ځي، خو که چېرته ابن سینا عاجل ته یو مریض ځي هغلته شاید د هغه ټول مشکلات حل نه سي. کله چې هغه بل شفاخانې ته ریفر کېږي یا د موږ د ریفر سیستم یا رجدهي سیستم دومره ناقص ده چې بدبختانه په لارو کې اکثره د موږ ځوانان یا د موږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي. ارقام ډیر زیات دي، سیستم کې خلاوي ډیر زیات دي. زه له دې ورور سره موافق یم او بیا په ټوله کې د موږ مشران په شمول د زه په خپله یعنې د یو ډاکټر په صفت یو څه وخت مخکې خارج ته مې سفر درلود تر څو دلته مې مشکل حل نه شو. یعنې د دې واضح مثال زه ژوندی مثال یم د دې. نو په کار دا ده چې د موږ هغه مشکلات چې واقعا هم په سیستم کې په داخل کې موږ لرو لکه د یو کمپلیکس شفاخانې نه درلودل، موږ تر اوسه پورې بدبختي دا ده چې یو ډېر عادي خدمت ده چې هغه هیموډیالایز ده چې موږ یوازې په 3 ولایتو کې هغه خدمات ورکوو. کابل د هرات ته هغه څه دی تشریح کوي دا د ګردې چې کله خرابېږي او هغه چې بیا وینه دا فلټر کوي یعنې دا داسې یو عاجل خدمت ده چې هغه باید په هر ولایت کې که نه حد اقل باید په زون په سطح خو باید وي. د موږ هغه خدمتونه نشته. د موږ یوازې 50% ماشومان هغه د متخصصي قابلو له طریقه پیدا کیږي. تاسو فکر وکړئ 50% نور هم دغسې پیدا کیږي و همدغه وجه ده چې مرگ و میر ډیر زیاد ده. مننه. په دې به جمع شما میاییم. سوال یا نظری اگر دارین بفرمایید. جوان در قطار چهارم. بله. قدرت الله پاچا له تخاره. لومړی داسې د تخار ولایتي روغتون جوړ سو، اما تشخیصه سامانالات، چپرکټونه یا نور دا ټول د زاړه روغتون ورته انتقال سو او دغه ولایتي روغتون چې نوی جوړ سو د دې $1,600,000 د یو پاکستاني کمپنۍ له خوا نه وتښتول سول، تر ننه پورې حصول سوي نه دي. د موږ ولسوالۍ بخصوص ماورای کوکچې د ما دغه ښځو په چارو کې فعالیت کوي نهادونه او وزارت، دا ټول کابلي دي. موږ د کابل په سطح پیژنو. په ولایت کې اول په ماورای کوکچه کې لسګونه ښځې مندې چې لارې ستونزې لري. د درقت ولسوالۍ پل نه لري، 1 ساعت 2 ساعته یو کیمې یا کشتۍ ته منتظروي، هلته مړې کېږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. کومه دغه د ښځو په برخه کې فعالیت نهادونه چې هلته توجه وکوي. تشکر. ما هیله کوم چې لنډ وغږیږي. او بل د نسایي ولادي په برخه کې په تخار کې هیڅ نوع متخصصین نسته. حتی د عملیاتو لپاره نارینه ډاکټران هلته مداخله کوي. خانم د قطار سوم وای چې روغه سټه نیمه پاچایی ده، خو زه وایم چې نه پوره پاچایی ده. ګرانه وزیره،
زه د نوم مې مریم ده، د کابل اوسیدونکې یم، د شکردرې د ولسوالۍ. زموږ په کلي کې یو کلینیک ده چې دغه مور او ماشوم ته سم خدمت نشي کولی. او په ضمن کې دغه اوس چې د سینه او بغل مشکلات ډیر دي، دغه د ماشوم تبه چې داسې پورته لاړه شي، په ماشوم باندې د حملې راځي. د دغه حملو د راتللو یا د بچ کولو د ماشوم په هغه ځای کې هیڅ نوع خدمت نشته. هغه ورځې د خاله مسۍ مې مریض و، لاړلو مریم شفاخانې ته، هلته یې څه کومک ورسره وکړو، بیرته یې راولیږلو دغه ته شفاخانې وزیر اکبرخان صحت طفل ته. څو چې ورتللو، یعنې په دې ماشوم باندې 3-4 ځلې حملې راغلي چې نږدې ماشوم د بیخي د علاقه ته ووته. خو بیا هلته ښه و چې هلته لاړلو، بستر شو، هغه ته کومک وشو. په دې کلي کې نورې ستونزې هم ډېرې دي. تاسو د یو داسې ښه مجهزه کلینیک څه کولی شئ؟ تشکر. میرمن وردګ، یوه برخه د پوښتنې دغه ځوان چې د تخار ولایت نه راغلی، ستاسو په وزارت پورې کیدای شي اړه عمومي ځواب ورکړي. بله، زه مننه کړم د دې ورور نه چې دا موضوع مطرح کړه. منتها باید په دې هکله زه داسې ووایم چې موږ په هر ولایت کې ریاست لرو، د ښځو چارو ریاست. او د ښځو چارو ریاست داسې یو ریاست دی چې هلته حمایوي سیستم د ښځو نه حمایوي سیستم موجود دی، او د صحي برخې نه نیولې ته ښوونې روزنې، اقتصادي برخه، په هره برخه کې چې ښځې ستونزې ولري هلته مراجعه وکړي، د دوی مشکل اخیستل کیږي، د دوی ستونزه اخیستل کیږي، او مغو مربوطه مراجعو ته دوی رجعت ورکول کیږي. او کوم کومکونه چې نیاز وي، کوم کومکونو ته چې ضرورت ولري، موږ همکاران ورسره کومک کړي. مګر یوې خبرې ته تاسو باید په خپله هم متوجه اوسئ. زه 2 ټکیو ته، مهمه ټکیو ته دلته اشاره کړم. یو دا چې تاسو وایئ چې په تخار په ولایت کې متخصص نشته. متخصص ولې نشته؟ متخصص په دو خاطر نشته چې هلته خلک نه غواړي چې د دوی نجونې تحصیل وکړي، خلک نه غواړي چې د دوی نجونې مکتب ولولي، خلک نه غواړي چې د دوی نجونې لوړو تحصیلاتو ته شامل شي. نو کله چې د تخار د ولایت خپل خلک ونه غواړي چې د نجونې تحصیل وکړي او خدمتونه وکړي، نو د نور ولایتو به څرنګه زلمی سرخوزی چې کیدای شي په تخار کې دغه څه نه وي، اما په ډېرو ولایتونو کې په تېره به جنوب او ختیځ کې نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. دا واقعیت دی. نو د نور ولایتو خلک به څه رقم اعتماد وکړي په داسې حال کې چې ته په خپله ژبه وایې چې هلته زورواکي دي. خپله لور، خپله مور، خپله خور به څوک څه رقم پرېږدي، اجازه به ورکړي چې ولاړ شي تخار ولایت کې خدمت وکړي. نو موږ باید اول خپله دغه یوه ګوته خپل طرف ته هم متوجه کړو، خلکو ته اطمینان ورکړو، خلکو ته دغه دوی قانع کړو چې لطفا خپلې خویندې، خپلې لورګانې پرېږدئ چې تحصیل وکړي، چې تو په خپل کلي کې، په خپل ولایت کې خدمت وکړي. د یو د ښځو چارو ریاست نشي کولی چې د ټولو ولسوالیګانو د ښځو ستونزې حل کړي او په هره برخه کې حل کړي. وظیفه یې ده، مګر رسیدګي نشي ورته کېدی. په څه چې امنیتي ستونزې هم موجودې دي. د امنیتي ستونزو سره یو نارینه نشي کړی چې مبارزه وکړي، ښځې خو لا پرېږدي. مننه ډېره. زحل دستگیر از ولایت پروان در قطار سوم سوال دیگه مطرح میکنم. پرسش ما از جناب وزیر صاحبی است که در کل سیاست‌های طبی شما چیست؟ تشخیص درست وجود نداره، شفاخانه معیاری ساخته نشده، دواها به قدر کافی بی‌کیفیت هستند و در مجموع طرح پلان شما در مورد صحت ملت فقیر افغانستان چیست؟ تشکر. وزیر صاحب پاسخ خواهد گفتن. دکتر صاحب صافی، شما معاون اتحادیه دکتران هستین. یک مطلب در بخش فارسی BBC نشر شده بود و نقل قول میگیرم از جا، میگن که هرچند از یک سو گسترش خدمات اساسی صحی به مشروعیت دولت در روستاها کمک کرده، از سوی دیگر کیفیت پایین خدمات اساسی و توزیع ناعادلانه خدمات تخصصی و شفاخانه‌ای در کل افغانستان اعتماد به خدمات دولتی را صدمه زده است. اونا سوال کردن که سیاست طبی افغانستان روی چی استوار است؟ با یک
رئیس یک افغان، رئیس یک هموطن شما، در اول ما تقاضا و امید ما از تمام ملت افغانستانی است که اول باید شما درک بکنین که دکتر یا برادرتان است کدام پدیده از بیرون نامده، یا برادرتان است یا فرزندتان است یا دخترتان است و یا خواهرتان است. ما باید کوشش بکنیم که به توابط خود اعتماد بدیم، اعتماد سازی بکنیم. سعی کنین یک حرف باید تمام هموطنان ما با مسئولیت باید بفهمن که دشمنای مردم افغانستان تلاش میکنن که تمام نهادهای ملی ما را به اعتماد بسازند در درون جامعه. اردو، پلیس و از جمله طبابت هم میخواهند که به اعتماد بسازه. دشمن چی میخواهد؟ دو هدف. یکی کشور ما را ذلیل بسازه. دومی که یک نوع کمپاین است ای برای دکترای همسایه. شما قبول بکنین، ما با جرأت برای شما میگم، ما با دکتر صاحب موافق نیستم، با جرأت برای شما میگم که 80% مردم افغانستان ما اکثریت تداوی‌ها در اختیارشان قرار میگیره. اکثریت امراض که موجود است در کشور شما تداوی میشه. اکثریت عملیات ها در سطح کشور شما انجام میشه. مثلا شما در ولایت نسایی ببینید، ما سیزارین میکنیم، استرکتومی میکنیم، فیستولا تداوی میشه. بله اونو امراضی که با معاینات بسیار پیشرفته ضرورت داره، مثلا بیاولادی یک معضل است که نه تنها در سطح کشور ما، حتی در سطح خارجی یک معضل هست. امیال که هموطنای ما میره 20% که میره، این مردم غریب و بیچاره ما نمیره، دمی کشور تداوی میشه. یا کسایی میره که در جیبشان پولای باد آورده هست یا پولای دزدی هست. شما ببینین فشار خون، یک مریض فشار خون داره میره ده هند میره، ده پاکستان میره، همین فشار خون دوباره که میایی باعث هست. دیابت یا شکر یک معضله بین‌المللی هست. برای شکر یک شکر اختلاطی در افغانستان همون یک شکر اختلاطی است، در هند هم که بیرین همون شکر اختلاطی است و پس که میای دوباره باید با دکتر افغان مراجعه بکنه. لذا تقاضای ما از ملت شریف افغانستان یه است که اعتماد سازی بکنه. ولی دکتر دا منی چې د کوم سیاست طبي چې په افغانستان کې دی مؤسسات ډیر کړل، خدماتو کیفیت ټیټ راوست او په نتیجه کې د دولت اعتبار په کلو بانډو په سیمو کې هغه نه دی چې باید وای. تاسو ګورئ دغه بی‌اعتمادي چا رامنځته کړې ده؟ متاسفانه موږ او تعداد لوړپوړي چارواکي د دولت په ډېرو سترو مجالسو کې په خیمه د لویې جرګه کې درېږي، وایي چې د افغانستان ډاکټر یو ریزش نشي تداوي کولی. زه د هغایونو نه پوښتنه کوم چې ته وړوکی ستر شوې، دا ستا ټول امراض د دوران د طفولیت د افغان ډاکټر تداوي کړي یا کوم فرانسوي؟ دا هغایونو زه پوښتنه کوم چې تا خو فرانسویان نه وي پیژندلی دي، هغه خو دا ستا ټول امراض د افغان ډاکټرانو تداوي کړي ده. همدا اوس بیا تاسو ته په جرأت سره وایم چې د ټول هغه معمول امراض چې دي په افغانستان کې د افغانستان ډاکټران هغه تداوي کوي، الا هغه امراض چې تداوي نه لري. مثلا تاسو د یو سرطان مرض وګورئ، دا به ځي خارج ته، خو په خارج کې چې لاړ دا نه تداوي کېږي، دوباره به بیرته دې ملک ته راځي. داسې ده چې موږ نواقص لرو، دا قبلوو چې موږ نواقص لرو، موږ ضعفونه لرو. تاسو پوهېږئ چې پاکستانی ډاکټر تر هغو ډاکټر کېدی نشي څو چې انګلستان ته د اضافي تحصیل لپاره لاړ نشي. هندی ډاکټر ته د ډېر عالي ډاکټر کېدی نشي څو چې انګلستان ته یو ځل سر ونه وهي، د عالي تحصیلاتو لپاره لاړ نشي. دا امکانات نه زموږ په صحت عامه کې شته، نه زموږ د شخصي ډاکټرانو سره شته چې شخصی ورشي. مننه. وزیر صاحب کوتاه در مورد سیاست های شما تفاوت داره با گذشته و پلانایتان برای آینده؟ مثلا سوال مشخص در این مورد بود. اول میخوایم یک موضوع را عرض کنم. خدماتی را که ما برای مردم عرضه میکنیم او خدمات قیمتش $5 فی نفر در سال است. حق مردم صحیح است، توقع مردم که باید خدمات با کیفیت باشه، اما با این $5 فی نفر در سال عرضه خدمات با کیفیت یک گپ چالشی و مشکل است. در موضوع تخار الحمدلله یک شفاخانه بسیار خوب ساخته شده. اینمی از کوششی بود که از کل ما و شما مشترکن که تکمیل شده
و دوم موضوعی که قراردادی پولش برده یک گپ بسیار سابقه است که خود مؤسسه کمک کننده و کسی که قرارداد کرده بود که هنوز هم قصهش در محکمه جریان داره، امیدوار هستیم هر چه زودتر فیصله شود. دوم در قسمت تجهیزاتش وزارت صحت عامه انشالله آماده است، هنوز هم کار روان است که تجهیزاتش نو کنیم و انشالله آماده کنیمش با افتتاحی که بتانه به هموطنان شریف تخار خدمت کنه. در قسمت متخصصین بازم شکر که متخصصین مردانه خواست که یک انسان در عالم اسباب از نجات میده. یک موضوع خانم‌ها در افغانستان یک مشکل عمده است، طوری که معینه صاحب هم گفت. یک دهه خواهرای ما را از مکتب مانع شدن، یک دهه، یعنی یک نسل ضربه زدن. در 2002 یعنی تقریبا 10-12 سال پیش در حدود 450 قابله در سر تا سر افغانستان بود، اما الحمدلله فعلا در 7000 رسیده. اما ما هنوز هم نیاز داریم که قابله ها به 11000 نفر برسه. به خاطر از این که اگر وقتی میخواهیم که سر هر ولادت یک قابله ماهر موجود باشه در کل افغانستان، ما ضرورت داریم که به 11000 قابله ایر ارتقا بدیم. موضوع متخصصین است و متخصصین میفهمی که زمانگیر است. 7 سال فاکولته طب کار است و 4 سال دیگه هم دوره تخصص کار است که یک خانم بتانه، یعنی تقریبا 11 سال وقت میگیره که ما یک خانم به حیث متخصص در یک جای استخدام کنیم. اما بازم اکثریت ولایات خصوصا اگر در تخار میگی، یعنی برات میگم که در هیچ مرکزی صحی لااقل یک قابله موجود است، یک قابله که خواهر ما را، یک مادر ما را کمک کنه. در قسمت تخصص مسئله است که امرای همکار هستم، متخصصین ما کم است، اکثریت متخصصین ما در شهراست، اما مشکلاتی را که معینه صاحب گفت به طور مثال موضوع امنیت است. حتی ما در اقتداد ولایاتی که بسیار ناامن هستند قائل شدیم برشان معاش بیشتر که بتانیم خواهرای ما را متخصصین تشویق کنیم. اما موضوع فرهنگ یکی است که خواهر ما را و یا متخصص ما را بدون محرم و بدون خویش قوم در ولایات نمیمانند. یک موضوع دیگه موضوع امنیتشان است که اکثرا نمیرن، اما گپ عمده و اصلیش تعدادش کم است و این زمانگیر است که تا ما بتانیم متخصص ایجاد کنیم. در قسمت خواهر ما از شکردره گفت گپ بسیار عالی است. یک چیزی را در سیستم سی جدی و قدمای سی میگه. ما در هر مرکز سی بسیار مشکل است با امکانات $5 گفتم فی نفر در سال ما در هر جای مرکز اختصاصی داشته باشیم. مراکزی وجود داره که کمک‌های اولیه به مریض صورت میگیره. اگر به مریض کمک صورت گرفت خوب نشد، مریض رجعت داده میشه، مثل که خواهر ما آن طفلکش رجعت داده شده، در شفاخانه صحت طفل آمده برشان کمک شده و خدمت برش شده. در موضوع پالیسی ما است که چون هر افغان حق داره بدون در نظر داشتی که با کدام زبان صحبت میکنه، از کدام مذهب دین خود پرکتس میکنه و در کدام موقعیت جغرافیایی افغانستان است، باید به شکل عادلانه برش خدمات داده شود. این یکی از پالیسی هاست. هنوز هم در حدود 40% نفوذ ما و شما افغانای ما و شما به عرضه خدمات ابتدایی به این $5 فی سال هم دسترسی ندارند. یکی است که ما در صدد عزیزیم که امسال ایره تعداد مراکز صحی خود هم به شکل ثابت و سیار در قرا و قصبات افغانستان افزایش بدیم که بتانیم عرضه خدمات به شکل عادلانه برای کلشان تشکر به اون نیازهایی که هست رسیده شود. تشکر. ستاسې وار دی. لاسونه جګ کړئ. شما در قطر اول ستاسې. حاجي فیض محمد یم، خوست ولایت نه. منظور دغه ده چې د شفخانه لږ څه نه څه پرسونل باید زیات شي. تقریبا خوست یوه شفخانه ده د 3 ولایتونو مریضان تداوي کوي. خپله خوست غرنیزه منطقه ده او سرخط سره په څنګ کې ده که نه جراحي مسایل ډېر ولته وقع کېږي. جوان در قطر سوم تاسې زلمی. عبدالولي زاهین یم د زابل ولایت څخه مې دلته تشریف راوړی ده. موږ په زابل ولایت کې 10 ولسوالۍ لرو چې په زیاتره ولسوالیو کې کلینیکونه شتون نه لري، هیڅ شتون نه لري. په ځینو ولسوالیو کې که شتون هم لري هغه متخصص ډاکټرانو نشتون او همدارنګه د دوا د کمبود سره مخامخ دي. خانم شما در قطار سوم. به نام خدا، ملکه صادقی هستم، ولایت بامیان. سوال ما از این است که شفاخانه بیشتر از ولسوالی ورس از 7 سال بعدین سو، یعنی اون نمکاره منده، در صورتی که با در نظر داشتی که 200,000 نفوس داره ولسوالی ورس. و مشکل دیگه این است که امبولانس نداره شفاخانه بامیان، که مثلا در منطقه دوردست که هست کلینیکشان بعضی دکترها هست شو نیسته و اگر شو هسته هم اونا رو جواب میده بازوه که چی نباشه وسیله نباشه اونا تا شفاخانه برسه مریض از اونا از بین میره تا که وسیله پیدا شن.
تشکر. نفیسه بشیر له خوست ولایت نه په دغه کتار کې دلته پوښتنه لري. زما د ولادت ناروغي لرله، زه شفاخانې ته لاړم، ما ورته وویل چې زه ډېره زیاته خرابه یم. هغو زه وکتلم، ورته ویې چې تا ته 3-4 هفتې پاتې دي، ته کور ته لاړه شه. ولادت ته مو؟ او زه چې کور ته روانه شوم او زما په ګاډي کې ولادت پیدا شو. او دا ولې داسې کیږي؟ زموږ په خوست ولایت کې او شفاخانه کې روغ ډاکټران نشته، ولې دغه؟ ښه مننه. مخکې د خوست ولایت ورور توصیف وکړه چې ښه ډاکټر صاحب مراد دغسې پیښې ډېرې کیږي. تاسې مخکې د ریفرل یا د رجعت ورکولو مسئلې ته ګوته ونیوله. تشخیص کې هم ستونزې دي. مثلا دغه خورکۍ وایي چې ما ته یې وویلې چې وخت شته د ولادت، زه چې کور ته روانه شوم په موټر کې داسې دغه د تشخیص ستونزه لرو، د وسایلو ستونزه لرو، د تخصص ستونزه لرو. مهرباني وکړئ ځواب. موږ ولایت خو څه کوي په خوست کې په خپله په مرکز کې یوازې 2 متخصصي یا شفاخانې لرو چې هغه رابعه بلخي او ملالۍ زیږنتون ده. بدبختانه له هغو له جملې څخه یوه دانه تر اوسه پورې یو فکر کوم ډېر وخت به کېږي جناب وزیر صاحب را سره موافق یست، تر اوسه هغه رئیس نه لري. او یو بله بدبختي دا ده چې موږ کله مریض هلته راځي هغسې د دې لپاره چې په هغو باندې ډېر بیروبار، یعنې هغه شفاخانې کفایت نه کوي دومره مریضان کنټرول کړي، چون دوی مشکلات په ولسوالۍ کې نه حل کېږي. د موږ 50% د ولسوالۍ په سطح شفاخانې چې هغه باید سیزرین سیکشن او دې ته ورته نور پرمختللي د نساء ولادي کارونه باید وکړي، هغه هلته نه کېږي. کله چې نه کېږي په مرکزي شفاخانو په د ولایت په سطح او یا هم د مرکز په سطح باندې بیروبار زیاتېږي. کله چې بیروبار زیات شي کیفیت د خدمات ډېر ټیټېږي. او د دې سره یو بله ډېره عاجله موضوع دا ده چې کله یو مریض راځي یو شفاخانې ته، مریض په عاجل کې پروت ده، هغه د بیرون نه دوا راوړي. د ما له نظره ډېر داسې مریضان تلف شوي دي چې بدبختانه تر اوسه پورې موږ ریکارډ شاید ونه لرو یا ارقام یې نه لرو. خپله کېدی شي وزیر صاحب محترم په دې باندې پوښتنه وکړي د دې چې په یو له غټو شفاخانو په کابل کې په مرکز کې ده مریضان چې راسي هغه په تداوي د دې لپاره چې عاجل مریض د هغه باید عاجل کومک ورسره وسي. دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. دې ته یو خاص پالیسي پکار ده. موږ هغه عامه پالیسي د عمومي پالیسي مخکې د پالیسۍ پوښتنه مو وشوه. د افغانستان د طبي سیاست په څه ولاړ دی؟ ډېر خدمات که ښه خدمات؟ د موږ له نظر زه فکر کوم چې موږ ډېر خدمات او ښه په دواړو کې پاته راغلي یو بدبختانه تر دې پورې. او دا یوازې په دې رهبري کې نه ده، د پخوا نه 14 کلو را په دې خوا موږ هغه څه چې باید په کار و هغه نه دي شوي، هغه پرمختګونه چې په کار و هغه بدبختانه نه دي شوي. موږ اصلا سیستم د متخصصینو لپاره نه لرو. تاسو فکر وکړئ موږ په داخله کې عمومي داخلي ډاکټر تخصص ورکول کېږي، هغه بیا راځي نو موږ څنګه د یو ډاکټر نه توقع وکړو چې هغه د بیا کارډیولوژي کې یا د قلب کې یا ډاکټر صاحب ته اوس خپله جناب وزیر صاحب د سینا شفاخانې ته تللی ده، هلته یو قلبي تخصص د کوم ځای نه راوړی ده؟ آیا موږ په افغانستان کې د دغه تخصص لپاره سیستم لرو؟ نه لرو. هغه یو عمومي تخصص اخلي او په شفاخانه کې کینی، نو هغه خو واضح خبر هغه مریض سم نسي تشخیصولی. د موږ د تشخیص کیفیت دغلته لاندې ده. او بدبختي بله په دې کې ده چې موږ په راتلونکي کې ورته پلان نه لرو. یعنې که چېرته موږ تخصصي شفاخانې او یا تخصصي امراض هغه ډېر عام دي، دا یوازې د مرکز موضوع نه ده، د ولسوالیو د ولایاتو موضوع ده. موږ د هغې لپاره په آینده کې هم پلان نه لرو. یعنې هغه د سوپر سپیشلیټي چې ورته وایي مافوق تخصص چې دی، یعنې یوازې تخصص خو جراحي عمومي کې تخصص وکړي، په جراحي په داخلي عمومي کې تخصص وکړي، هغه دغه مرض نسي دوا کولی. همدا د دې لامل ګرځي چې د موږ مرګ و مرګ په دنیا په هغه ټیټو کتارو کې موږ راځو. ممنون. خانم وردگ، پاسختن به خانم بشیر از خوست و مخصوصا با توجه به اینکه وزارت شما آیا برنامه های داره که در همکاری با وزارت صحت به مسائلی که خانم بشیر با او روبرو شده بپردازه و راه حل های مشترک جستجو کنید؟ تشکر میکنم از سوالتان. بله، چرا نه؟ وزارت امور زنان در قسمت آگاهی دهی برای زنها پروگرام های داره، کمپان های در روی دست داره و همچنان به طور اساسی بعض از ورکشاپ هایی که اینا را میتونه مطالعه بسازه از بعض پرابلم ها و از مشکلاتی که با وقت و زمان مراجعه بکنن و ما بر اساس نیازمندی های ولایات، زنانی که در ولایات هستند، در ولسوالی ها هستند و نیازمندی های از اینا را که ما لیست کردیم در طول سال، به اساس از اونا پلان های از اونا را کنترل میکنیم.
قبلا اونقدر فکر میکنم که برش توجه نشده، اما حال ما زیاد کوشش میکنیم که پلانهای تمام شرکایی که در بخش صحت کار میکنن نظر به اون نیازمندی هایی که در طول سال ما داریم، از بازدیدهایی که داشتیم، از راپورهایی که بر ما رسیده، گزارشهایی که ثبت شده، به اساس از او ما پیشنهاد میکنیم که این برنامه ها را در پروگرام های خود جایگزین بسازه و همزمان با وزارت صحت عامه هم هماهنگی‌هایی که نیاز است ما همیشه داریم، طرح‌های برشان دادیم، پیشنهادات دادیم که در پلان‌های استراتژیکشان او را شامل بسازن. تشکر. آزاد جرګه ده دوام لري. آزاد جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه ده پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ما در برنامه‌های مختلف موضوعات متفاوتی را مورد بحث قرار میدیم. اگر میخواین در یکی از این برنامه‌ها مهمان شوین با ما به شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنین. زموږ د تماس شمیره د 024 شپېته شپېته شپېته. خواله رسنۍ فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، یوټیوب او نورو کې زموږ پته د اوپن جرګه، آزاد جرګه، جرګه آزاد. اگر میخواین این صفحات را لایک کنین و از این طریق هم امکان تماس با ما وجود داره. خانم شما در قطار آخر دست بالا کرده بودین، بفرمایید. مرسل رسولی هستم از ولایت کاپیسا. درست است که شما یادآوری کردین که دکترها خوب هستند، ما قبول کردیم دکترها خوب هستند، اما این ادویه بی کیفیت چطور میشه که در تمام ادویه فروشی ها ادویه بی کیفیت فروخته میشه؟ تشکر. زهره نوری هم از ولایت کابل در قطار دوم هستند، سوال دارن. بفرمایید زهره. در تمام ولایات افغانستان به خصوص کابل آلودگی آب و هوا روز به روز بیشتر شده میره و تصمیم شما درباره از چی است؟ چگونه مردم بتونن با سودگی زندگی کنه، چون یکی از مهمترین بخش زندگی آلودگی آب و هوا. بسیار تشکر. وزیر صاحب جواب میتن. دکتر صاحب صافه داسې شمیرې شته چې په افغانستان کې داسې ناروغۍ وي را پیدا شوي چې مخکې نه وي یا تشدید شوي دي چې مخکې دا ډول نه وي، او یو علت چاپیریال دی چې په شدت سره خراب شوی دی. د دوی پوښتنه دا وه که څه هم مستقیما د روغتیا موضوع نه ده، خو په روغتیا ډېر اغېز کوي. څه کېدلی شي چې د چاپیریال ساتنې اداره، د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ او نور په ګډه کار وکړي چې چاپیریال ښه شي، چې انسان سالم پاتې شي؟ تاسې وګورئ په دې کې څو شیان ډېر زیات رول لري. یو دا ده چې دغه خامه سړکونه چې زموږ دي شینلۍ نه لرو، زیاتره شنه بوټي ونې نه لرو، چې دا یو له هغه اساسي عواملو څخه دی چې د هوا بې کیفیته کوي، آلوده کوي. بل دا ده چې موږ او تاسې د تجارت سیستم دا باید اصلاح شي. همدا اوس دغه تیل چې واردېږي افغانستان ته دا ټول نهایت بې کیفیته دي، او دغه اکثریت بې کیفیته تیل د فضا په آلودګي کې دا ډېر قاطع او واضح نقش لري. یا همدا اوس تاسې وینئ چې زموږ په خبازیانو کې، زموږ په حمامونو کې د لرګیو ترڅنګ حتی رابر او نور نه استفاده کیږي، چې دا هم د هوا په آلودګي کې ډېر زیات رول لري. چې دا د وزارت صحت عامې سره نور ارګانونه باید متمم مرسته وکړي، ځکه وزارت صحت عامه مستقیما د تیلو په وارداتو کې نقش نه لري. یا دا چې دغه هیواد څنګه باید شین شي، خو یوه ونډه درلودلی شي. طبیعي خبر ده چې د موږ وزارت صحت عامه مشوره ورکولی شي چې څنګه وکولی شو د هوا د آلودګي نه باید جلوګیري وکړو. وزارت صحت عامه هوشدار ورکولی شي چې دغه موجوده هوا، هغه مواد چې په دغه هوا په ترکیب کې موجود دي، دا صحت لپاره څومره مضر دي، څومره امراض کولی شي تولید کړي. یعنې په دې هکله موږ کولی شو چې او موږ ته یو شی خاطرجمعي زه د هېوادوالو ته ورکوم. تاسې پرون شاید دغه نږدې ورځو کې د رسنیو نه اورېدلي چې نن پروس کال آلوده ترینه هوا په ټوله نړۍ کې د ننګرهار وه، او نن آلوده ترینه هوا د فرانسې ده. فرانسه چې یو ډېر پیشرفته او غښتلی هېواد ده. زموږ په فضا کې کوم آلودګي چې موجوده ده، د دې نه هغه آلودګي چې په فرانسه کې ډېره خطرناکه ده، ځکه هلته ډېر زیات فابریکات وجود لري. کومې فابریکې چې هلته فعالیت کوي هغه هوا دومره آلوده کوي چې نن د فرانسې هوا په بینالمللي سطحه دونه آلوده شوې چې حتی د افغانستان د هوا آلودګي په هغه باندې ډېره ښه ده. یعنې دا په تناسب د دې چې صحت ته څومره مضره ده آلودګي د افغانستان، د دې نه د فرانسې ډېره زیاته مضره. یعنې نن ټوله نړۍ د آلودګي د هوا سره یو پرابلم سره مواجه ده. تشکر. وزیر صاحب تحقیق صورت گرفته از طرف شما یا مؤسسات بین‌المللی که نشان بده
که آلودگی هوا و خراب شدن محیط مخصوصا در 1.5 دهه آخر با سرازیر شدن پولهای زیاد که مردم واسطه های نقلیه خریدن و مثلا جنگلات با سرعت از بین میره و غیره تأثیری داشته مستقیما بر سطح مردم. یعنی این گونه یک تحقیق صورت گرفته یا خیر؟ ارقام میره که وزارت صحت عامه افغانستان در ظرف چند سال اخیر مرور کرده، روز به روز کسانی که از سبب آلودگی هوا مریض میشن، خصوصا آفات طرق تنفسی، آفات چشم، آفات جلدی، این نزد هموطنای ما رو به افزایش است و دلالت از این هم بیشتر است، خصوصا در سرمای زمستان به خاطر از اینکه آلودگی هواست. با وجودی که مستقیما موضوع آلودگی هوا به وزارت صحت عامه افغانستان ارتباط نداره، اما این برای کلگی ارتباط داره. این معنایش است که باید یک همکاری بین السکتوری موجود باشه. معنایش است که یک برنامه ملی به خاطر مبارزه با آلودگی هوا موجود باشه و اینجا نقش خود مردم بسیار زیاد مهم است، نقش میدیا مهم است، نقش علمای کرام مهم است، به اینکه هر کدام ما خود ما سهم داریم در آلوده شدن هوا. صحیح است که تیل به کیفیت میه، صحیح است که موترها به کیفیت است، مثلا دود میکنه، صحیح است که هوای فضای سبز ما نداریم. دیگه خداوند متعال هم با تغییر اقلیم هم یک مقدار تاثیر سر ما و شما داشته کارش. بهترین کاری است که یک برنامه ملی با این کار صورت بگیره، یک کمپاین ملی هماهنگی بین السکتوری در اینجا ایجاد شود، تمام سکتورهای زی دخل در این موضوع باید یک تصمیم جدی و اجراعات جدی انجام بدن و سیوم خود مردم هم میتونه همکاری بسیار مستقیم ولو که دولت هم کوشش کنه تا زمانی که مردم همکار نشه به خاطر پاکی محیط خود این گپ ناممکن است و این دوام خواهد داشت و افغان‌ها از این بیشتر رنج خواهند برد. تشکر. مرمن وردک ستاسو وزارت څه ونډه درلودی شي مخصوصا د ښځینه طبقې سره چې آگاهي نشته په ټولنه کې. مثلا ډاکټر صاحب د سونتوکو خبره وکړه، کورونو کې هم دغه شیان سوځول کېږي، د شپې سړی ووځي اصلا تنفس نشي کولی دغه ښار کې. څه کېدلی شي؟ د موږ ونډه هم په وار سره ډېره مهمه ده. موږ به د کوشش وکړو چې د رسنیو له لارې او د کور په کور د کمپاین له لارې میندو خویندو ته دا آګاهي ورکړو. تر اوسه هم نه دی؟ تر اوسه پورې کارونه شوي دي مګر په هغو انډول چې باید شوي وای نه دي شوي. همدغه غونډې لکه همدغه جرګه غونډې داسې یو ښه فرصت دی چې موږ متوجه کړي دغو خبرو ته، دغو مهمو خبرو ته موږ مننه کړو چې دا خبر دل مطرح شوه. انشاءالله چې موږ به کوشش وکړو چې یوه همغږي منځته راشي او داسې یو کمیسیون جوړ شي یا کومه کمیټه جوړه شي په دو باندې په جدیت سره کار وکړی شي. دا د ټولو په نفع ده او د ټولو ته ګټه رسوي تر څو چې د دو آلودګي د هوا نه چې په سلګونو مرضونه ښځو ته او ماشومانو ته او ټولو انسانانو ته سبب ګرځي د دو نه مخنیوی وشي. تشکر. اگر تجربه در مورد یا نظر در مورد تأثیر تغییر محیط و آلودگی هوا بر صحت خود و خانواده تان دارین بگوین و یا سوالات دیگه. جوان شما اول در اونجا در قطار سوم مهربانی وکړئ. راز محمد صمیم د روزګان ولایت نه. دا چې د هوا دومره تاثیر کوي پر هیوادوالو باندې، نو دا چې د ښاروالۍ پورې مربوطه او محترم وزیر صاحب چې د هیواد په کچه د صحت عامې وزیر دی، آیا ولې دی د ښاروالۍ ته د اطلاع نه ورکوي چې دغه بعضې حمامو کې چې کوم ټایرونه یا ربړ سوځل کېږي چې هغه ښاروالۍ مخنیوی وکړي؟ یعنی ستاسو نظر دا دی چې عامه روغتیا وزارت باید ډیره فعاله ونډه واخلي؟ باید هغه ته اطلاع ورکړي چې هغه ته کې باید داسې مواد ونه سوځل شي چې هغه پر د محیط پر هوا تاثیر وکړي. تشکر. جوان در قطار دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محب الله از ولایت لوگر. سوال ما از جناب وزیر صاحبی بود که در پلوی ازی که محیط زیست پاکی آب و هوا تاثیر داره، مواد مخدر هم یکی از اسباب است که بالاترین بخش از مریضی هایی که قابل تداوی نیم باشه ایره به وجود میاره. شما چی پالیسی را در این عرصه با مشتری ها در نظر گرفتین با وجودی که شما تا در همی بودجه ملی سال گذشته تان به طور مکمل مصرف نکردین؟ الوزه کوچه له ننګرهار ولایت نه وروستي قطار. من کلینیک لرو
خو دا به ما ته تاسو په جواب کې ووایي چې مریضي د 8 نه تر 2 بجو پورې وي. له هغې نه وروسته بیا ډاکټر په کار نه ده، ځکه د شپېنی ډاکټر موږ نه لرو چې کله 2 بجې شي ډاکټر ځي نو د ټولنه کې به مریضي وي که نه به وي، خصوصا د ښځینه تکلیفونو. که چیرته د شپې وړي خصوصا شپه کې نو هغلته شپې امنیت نشته، هغه په لار کې مري. په دې باره کې تاسو صرف کلینیکونه جوړ کړي دي او شاباش ډاکټر او ډاکټره نه لرئ. صحیح. ډاکټر صاحب مراد ښه پوښتنه ده، وایي از رسمیات له 2 بجو نه تر 2 بجو پورې دي، خو ناروغي دغسې نشي کېدی، ناروغي هر وخت راتلی شي. څه باید وشي؟ دې ته باید دولت یو طرحه وړاندې کړي. په دې نږدې ګاونډي هیواد کې چې موږ ورته ډېر وایو چې هلته ډېر فساد ده او مشکلات ډېر دي، هغو یو ښه طرحه جوړه کړې ده. فرض مثلا ډاکټر ته وایي وروره سهار راځه په 8 بجې تر 4 بجو کار کوه، په همدې شفاخانې کې وروسته له 4 بجو خپل شخصي معاینه خانه دی فعاله کړه چې د مریض د مراجع جای معلوم وي. بدبختي دلته دا ده چې مریضان، یعنی دا یو تریخ حقیقت ته، مریض راځي ډاکټر سره په دولتي شفاخانه کې به بیرون ګوري او خپل شخصي معاینه خانو ته راجع کوي، ولته بیا ګزافي پیسې ترې نه اخلي، دوا کنټرول هم نشته په کې څنګه دوا ورکوي. او دا ستونزه دومره جدي شوې ده چې موږ دا 1000 میلیونه ډېر په خوله یادېږي دا پیسې د موږ د هموطنانو نه ځي او هغه په یا په ټکټونو ځي یا په نورو مصارفو ځي چې هغه یو غټې پیسې دا که په افغانستان کې چنل سي د افغانستان په اقتصاد کې ډېره غټه ونډه لوبولی سي. اساسي بل مشکل دا ده چې هغه یو خور یو سوال وکړو چې دوا یو بدبختي دا ده که د موږ ډاکټران څومره هم لایقه شي، سره له دې چې موږ متخصص ډاکټران نه لرو، د هغه لپاره سیسټم نه لرو، بیا هم د دوی هڅې د ستایلو وړ دي. خو دا ډاکټر چې بیا دوا ورلیکي، تاسو موږ د بارډر منیجمنټ په نامه هیڅ سیسټم نه لرو. کله چې دوا افغانستان ته راواردېږي، یوازې جناب وزیر صاحب له ما سره په دې کاني یوازې 20 نه تر 30% پورې دوا د سیتامې له طریقه اخیستل کېږي چې موږ به په هغه باور ولرو چې هغه به صحیح. باقي مانده 80% چې هغه خصوصي سکتور ده، هیڅ د هغه د تنظیم یا د نظارت سیستم نشته. حتی دغسې هم کیږي، دا یو ډېر تریخ حقیقت نه پوهېږم چې دغه ځای به د دې یادولو وړي که نه. فرض مثلا د یو ډېر معتبرې دوا راځي، معتبرې کمپنۍ دوا، هغه راځي 10,000 کارټنه، په هغه کې 2,000 کارټنه مغه معتبره کارخانې نه یا مغه کمپنۍ نه اخیستل کېږي، 8,000 یا 6,000 همدلته شاوخوا جوړېږي او بې کیفیته جوړېږي، همغه کېښودل کېږي. منل. وزیر صاحب پاسختان به سوالی که آقای کوچای مطرح کردند، چگونه میشه که از طرف شب هم خدمات در روستا و قصبات انجام شود؟ در شفاخانه‌ای که ولسوالی، در شفاخانه‌ای که مربوط به ولایت میشه و مرکزی، در این عرضه خدمات 30 شب و روز برای مردم ارائه میشه، دکترها موجود میباشن، ولو اگر متخصص کلان نیست لااقل متخصص نوکریوال، دکتر ترینی یا دکتر ترینر به عرضه خدمات 30 موجود است. ولی از شفاخانه دیگه در مرکز مثلا چرا دکترها وقت میرن و کارهای خود؟ اینطور است که دکترها مثلا از ساعت 9 بجه زمانی که مراجعه میکنن تا 4 بجه اکثریت ازی باید به عرضه خدمات 30 در شفاخانه بکنن که اکثریت ازی کار میکنن. اما بعد از 4 بجه چون سیستمی است که نوکریوالی است، به خاطر ازی ما ضرورت داریم که یک تغییر عمده و اساسی در سیستم شفاخانه خود بیاریم. صحیح است که ما یک دکتر مثلا از 4 صبح تا از 4 دیگر تا صبح میشونیم یا نوکریوالا را میشونیم، اکثریت ازی توانمندی نیست که کار انجام بدن. ما ضرورت داریم که یک تغییر در پالیسی بیاریم که او پالیسی عبارت از شفت است، لااقل 2 شفت، یک شفت از ساعت 8 تا 4 دیگر باشه، بعد از او از 4 دیگر تا 8 صبح. اینی مکانیزم میتونیم ما خدمات سیر 24 ساعته برای مردم ارائه بکنیم. تشکر. ډاکټر صاحب صفحه تاسو لاس جګ کړی ولن ځواب ورکړئ، خو مخکې د هغې نه یو دوه نظره به واخلو. تاسو اول لاس جګ کړی جوان در قطار چهارم نه. طارق زازه هم د پکتیا ولایت څخه. جناب وزیر صاحب د پکتیا ولایت ګردیز ښار کې 2 کاله کېږي چې سلبستریزه روغتون پرانیستل شوی جوړ شوی ده، خو پرانیستل شوی نه ده، نه تجهیزات ورته راغلي دي او نه کوم پرسونل ورته راغلی ده. او بل دا چې موږ د ځاځي اریوب ولسوالۍ کې که خو نامن ولسوالي ده، که چیرې زمونږ وطندار زخمی شي، زمونږ صحیح ده دوا لرو، شفاخانه لرو، کلینیک لرو، هر شي لرو، اما ډاکټران نشته. تر څو چې هغه موږ مرکز ته رالیږو هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ممنونم. تشکر. فرشاد فردین از ولایت لوگر در قطار اول. ما همگی ما می‌دانیم که روز به روز روان مردم افغانستان از بد بدتر میشه، یعنی از خوب بدتر نمیشه، از خوب بد نمیشه، بلکه از بد بدتر میشه. طبق تحقیقاتی که نشان داده 70% مریضی‌ها منشأ میگیره از مریضای روانی. چی طرح را یا چی راه حل را شما تا کنون زیر دست گرفتین یا از این بعد خواد بگیرین
رایل شما یا زیردست گرفتین یا خیر؟ تشکر. دکتر صاحب صفحه مهربانی وکړئ. شما باور بکنید که از ما که دکتر هستیم امروز در افغانستان تمام ما تکالیف روانی داریم. شما میبینین چندین دهه جنگ در این کشور این بی‌تفاوت نیست. فقر اقتصادی طبیعی است که روان مردم ما را اذیت میکنه. ناامنی این روان مردم ما را اذیت میکنه، روان مردم ما را دچار آسیب میسازه. ما تمام ما سعی کنید بودجه، بازم براتون میگم که بودجه که با وزارت صحت عامه داده میشه، شما میفهمین که این تقاضای این ملت عظیم نمیتونه برآورده بسازه. شما اگر مشاجره نکنیم بگذاریم که دکتر ما بر شما جواب میتونم. امروز میبینین که ایران همسایه کشور همسایه ما و شماست. خدمات سیر یگانه کشوری که خدمات سیر کاملا در سکتور دولتی رایگان ارائه میکنه او افغانستان است. در ایران که شما برین، شما اگر تا 40% مصارفتان میرسه او را دولت میته، ارچر که بالا شد سر شما چارج میشه. ولی قانون اساسی در افغانستان برای ما اجازه نداده که ما در سکتور سی هیچ چیزی را در برابر پول ارائه بکنیم. کی ناممکن است، نمیشه. و این صحت عامه حتی به ما بستر محکمه مراجعه کردیم که اگر شوه حداقل در مراجعه که مریض میکنه ما 5 افغانی بگیریم، شفاخانه ما را میتونه خودکفا بسازه. 5 افغانی اگر در مراجعه. اما قانون اساسی متاسفانه دست ما را بسته کرده، ما نمیتونیم که در مراجعه 5 افغانی بگیریم از مریض. لحاظا تمام خدمات که عرضه میشه او را دا هم یو برخه چې سړی په د سره فکر وکړي که یو لږه برخه ناروغان په خپله واخلي کیدای شي خدمات لا ښه شي. اما اوس لپاره قانون اساسی چون قید کړي تمام خدمات چې په سکتور کیدای شي په دې کې بدلون. بگذارین مایک بشینین بگوین گپتان بگوین زود. بله میبخشین جناب دکتر صاحب. اول ای که در کل افغانستان 70% مردم به معالجه دسترسی ندارن، به خاطر که فقر دارن نمیتونن اونو. جناب دکتر صاحب پیشتر فرمودن که اونا به خاطر چکر میرن به خارج. زمانی که نتونه افغانستان نتونه، دکترای افغانستان نتونه بر اونا خدمات صحی را فراهم کنه، اونا مجبور هستن که برن. تشکر. کسایی که نمیتونه امی پولش نداره که بره، اونا چی کنن؟ تشکر. دکتر صاحب ستاسو ځواب واورېدل چې لاندې تبصره کوي چې نور میلمانه وخت ولري. که 20% مردم افغانستان که میره یکی دیش مسلماً او تکنولوژی معاصره که در دنیا هست ما نداریم، به خاطر یگان معاینات پیشرفته میره ما حرف نداریم. ما پیشتر براتون گفتم به خاطر اکثریت مردم ما که میره یک تعداد امراض صعب العلاج است، چون مرض سرطان شما ببینید در خارج که میره کدام کاری که بتانه مکمل مرض از او را مداوا بکنه که نمیشه. تشکر. یا مرض دیابت است، امروز یک معضل جهانی است. اگر هموطنای ما به خاطر دیابت یا اختلاطاتی که مرض دیابت داده به خارج میره که یک معضل جهانی است، دوباره با دیابت برمیگرده یا مرض شکر برمیگرده. یا فشار شما ببینید به خاطر بلند بودن فشار مریضای ما میره. این مرض بعضی امراض است که مطلق گم شدنی نیست. مننه. میرمن وردگ اروپایی ټولنه وایي چې په هرو دریو افغانانو کې دوه رواني تکلیفونه لري او عوامل معلوم دي. پوښتنه وشوه چې حالت له ښه نه بد ته نه ځي، له بدتر نه بدترین ته ځي. څه کول پکار؟ مخصوصا دا کار له ښځو سره د ښځو په کورنیو کې چې کله ښځه ژور خفګان ولري میړه پرې نه پوهېږي او په کورنۍ شخړې هم رامنځته کوي. تاسې کوم پروګرام ورته لرئ چې یو خو آګاهي ورکړي چې خلک خبر شي او بل که کومک وکړي چې تداوي وشي، مثلا د خبرو له لارې او له نورو لارو؟ زه دا خبر د دوی سره منم. له بده مرغه چې دا تکالیف ورځ په ورځ ډېر شوي دي، کم شوي نه دي. او د دې ترڅنګ موږ هغه مرکزونه چې دغه تکلیفونه تخصصي ډول تداوی کړي نه لرو، له بده مرغه مرکزونه جوړ شوي دي، اما هغه رقم تداوی چې دوی ته باید عرضه د خدماتو وکړي
تر اوسه موجود نه دي. او د کورنیو د لیارو د کورنۍ د لیارې هغه خدمات چې د ښځو چارو د وزارت د خوا کېږي، تاسو پوهېږئ چې موږ په صحت کې دا مسلکي برخه دومره قوت سره نه لرو، مګر د عامه روغتیا د وزارت سره دا دادخواهي کړی شو چې موږ دوی ته یوه طرحه ورکړه او حتی د وزیرانو د شورا په سطحه موږ هلته خپل غږ پورته کړ چې ورځ په ورځ د ښځو حالت د رواني له نظره ورځ په ورځ خرابیږي او داسې یو مرکز چې دغه رقم ښځې کله چې د کورنیو نه تښتي او په بازارونو کې چکر وهي او څو ځلې د خشونتو سره دوی مخامخ کېږي، موږ داسې یو ځای نه لرو چې هغه وساتو. هغه حمایوي مرکزونه چې د ښځو دپاره جوړ شوي هغو پناه وړي هغه په خپله د دوی ساعت ښه نه دی. کله چې یوه رواني د تکلیف سره یوه ښځه موږ هلته شاملوو نو د دوی حالت بد نه بدتر کېږي. یو خو لا د شاملولي زما سوال لا په دې کې و چې په کورنیو سره څه مرسته وشي چې هغه ښځې چې ژور خفګان لري، رواني تکلیف لري، یو خو شرم دی خلک یې نه وایي، بل ډېر پرې نه پوهېږي چې دغه اوس څه تکلیف لري، ولې دا تل خفه ده دا مېرمن او په نتیجه کې جنجالونه جوړېږي. د کورنیو سره خو هغه مرستې چې کېږي بدبختانه چې د ولسوالیګانو په سطحه نه رسیږي او دا مشکلات چې دی ډېر د ولسوالي په سطحه د لرې سیمو په سطحه دی. هغه خلک چې په مرکز کې ژوند کړي نو د رادیوګانو د طریقه د رسنیو د طریقه هغه پروګرامونه چې عرضه کېږي او هغه پروګرامونه چې د کمپاینونو د ورکشاپونو د طریقه موږ هغه طرحې چې وزارت یې ورکوي او دوی یې پلي کوي او د ښځو چارو د وزارت سره په مرسته یو ځای دغه پروګرامونه پلي کېږي، مګر تاسو پوهېږئ چې موږ لرې سیمو ته لاسرسی نه لرو او نشو رسېدلی او دغه بدبختۍ چې دي ډېر په لرې سیمو کې دي. د لرې سیمو خلک نه پوهېږي چې د یوه ښځې سره چې کله چې دوه امیدواره ده څه رقم برخورد باید وکړي، کله چې ښځه شیدې ورکوي او څومره د دې په اعصابو باندې فشار دی او د کور کارونه هم ور په غاړه دي، دوی باید څه رقم یو روش یوه رویه یو حمایت باید دوی نه ولري، څه رقم غذا دوی ته تهیه کړي، هغه معلوماتونه دوی نه لري. ټوله بدبختي دی کې ده چې موږ لاسرسی ډېره یوه وړې سطحه دی، په یوه وړه سطحه لاسرسی لرو او هغه وړه سطحه نشي کېدای چې دا خدمتونه ټولو هیواد ته ورسوی. تشکر. وزیر صاحب یکی دو سوال بود که پاسخ مستقیم شما را ایجاب میکنه، اگر کوتاه پاسخ بدین. ولی در مورد جلوگیری از رشد سرسام‌آور یا توسعه سرسام‌آور بیماری‌های روانی که در جهان مثلا افغانستان را افسرده ترین کشور در جهان یاد کردن و عواملش معلوم از جنگ و خونریزی، ولی آیا شما طرح‌های دارین که از طریق رسانه ها مثلا تصویر خونالود یک کسی را نشان دادن شاید تاثیر بیشتری بر روان مردم داشته باشه، از این طریق نفوذ کنین و یا راه‌های دیگه اگر دارین پیشنهاد کنین که جلوگیری شود از بیماری‌های روانی؟ بسیار عالی. اگر اجازه باشه که دوسیه که موضوع دوا صحبت کنیم، موضوع صحت روانی صحبت کنیم، موضوع معتادین و مواد مخدر صحبت کنیم اگر وقت است. بسیار کوتاه لطفاً. در مورد بودجه خو عرض کنم محب الله خان از لوگرسه است. امسال الحمدلله وزارت صحت عامه بیشتر از 73% بودجه انکشافی خود مصرف کرده. با او حساب بگوییم. اما این بودجه او تو بودجه نیست که تمام مشکل مردم مرفوع کنه. این توست که واقعیت‌های عینی یک چیزی است، شرایط ایدئالی که ما می‌خواهیم چیز دیگه است. واقعیت ها این نیست که ما شما یک کشور غریب و بیچاره هستیم، من نگاه اقتصادی وابسته هستیم، عاید این امکانات موجود نیست که از عاید داخلی خود بتانیم ما سرمایه گذاری کنیم سر قوای بشری، سر تکنولوژی، سر امکانات که خودش زمانگیر است و از یک سو توقع داریم که باید شرایط ایدئال باشه. مشکل دیگه ای که در بخش صحت از نگاه ما موجود است و است که قانون اساسی افغانستان میگه که عرضه خدمات صحی به شکل مجانی برای مردم باید ارائه شود که گپ بسیار عالی است و ما از این استقبال میکنیم. اما در این زمان امی چیزی که قانون اساسی میگه دولت ما و شما 6% این مصارف میپردازه. اینیش است که اینمی عدم مخالفت یا جنجال یا پرابلم و شکایات چیست. قانون اساسی گفته که دولت افغانستان عرضه خدمات صحی مجانی برای مردم در هر قدمی که میری. اما زمانی که خودت مراجعه میکنیم ما برای گپ خود 6% اینجا تخصیص دادیم. این همیشه که خودش یک جنجال است. 94 شاید مردم خودشان مردم خوب 24% کشورهای کمک کننده و دونور میپردازه و 73% دیگه ایر از جیب میپردازه. این حال زمانی که مریض مراجعه کرد و 73% از جیب خود پرداخت، این قانون اساسی میگه مجانی است. این همیشه که همیشه یک جنجال موجود است تا که اینی رو برای یک راه حل پیدا کنیم.
در موضوع صحت روانی ما خدمتتان عرض کنم در 2 سال اخیری که ما مسئول شدیم کارهایی که در مورد صحت روانی انجام شده و عبارت از است که اول خیره برات بصرت میگیم که در تمام قدم‌های 30 ما 2 نوع تداوی موجود است برای صحت روانی. یکیش تداوی بیولوژیکی است که یعنی باید دوا برای مریض بیتی، یا کسی که خفگان داره یا کسی که دپرشن است یا پرابلم داره، بر از او راه حل یکیش تداوی دوایی است. اما این راه حل اساسی نیست. تداوی دومش مشوره و مشاوره است. ما کاری را که انجام دادیم در 2 سال اخیر اول در تمام مراکز صحی ما دوا موجود است برای از نگاه بیولوژیکی. دیگه کاری کردیم ما یک تعداد کانسلرها یا کسایی که مشوره بتن، هم از طبقه اوناس و هم از طبقه ذکور، در تمام قدم‌های ما تا شفاخانه ولسوالی ما موجود است. مریضی که مراجعه میکنه میتونه برشان امکانات و میتونه برشان کمک بکنه. این حال گپ در چیز در این تنها وزارت صحت عامه نمیتونه. صحیح است که ما هر قدر تعداد دکتر زیاد کنیم که میکنیم، دوا در مراکز صحی ببریم که میبریم، مشوره برای مردم از نگاه صحی بتیم میتیم، اما اینجا باید عواملش هم پشتش مبارزه صورت بگیره. یک عوامل هر روز میدیای ما و شما هیچ وقت گپ مثبت نگفته، هر شب در اخبار میگه که یا از قتل میگه یا از مردن میگه یا از کشتن میگه. اینمی خودش پیام منفی دادن بر سب کانشس مایند مردم یا به ضمیر ناخودآگاه یک پرابلم است. از او خاطر ضرورت است که برای این پدیدم ما هم نقش خود باید مسابقه وزارت صحت عامه بازی کنیم و عوامل دیگه صحت روانی را باید برش رسیدگی و آدرس شود. موضوع مواد مخدر هم این یک شای است. مثلا 10 سال پیش تعداد کسایی که معتاد بودند در حدود 1.5 میلیون انسان افغان معتاد بود. اما حال بدبختانه روز به روز زیاد شده تا 3 میلیون انسان هم راپور همیست که به مواد مخدر اعتیاد دارند. وزارت صحت عامه چی کرده؟ ما هر روز مراکز صحی را اضافه کرده میریم. ما فعلا 109 مرکز ساختیم، تعداد بسترهای ما را از 4000 به 5000 ارتقا دادیم، اما یک دم نگرفت، راه حل نشد. به خاطر از اینکه هر روز جلوش زیاد. اینال مشکل اصلی چیست؟ مشکلی است تا زمانی که دسترسی را به مواد مخدر ما کوتاه نسازیم، سخت نسازیم. ما مریضایی را دیدیم که 3 بار در شفاخانه‌های ما تداوی شده، بعد از 3 بار دوباره رجوع کرده. وقتی گفتیمش که او جوان او خواهر و برادر چرا مراجعه کرده؟ گفت صاحب تا زمانی که ساقی است، یعنی کسایی که میفروشند، دسترسی ما آسان در مواد مخدر نباشه، کارهای شما وزارت صحت عامه نتیجه نمیده. تا زمانی که قاچاقش موجود است نتیجه نمیده. تا زمانی کشتش موجود است نتیجه نمیده. تا زمانی که به قانون به شکل درستش تنفیذ نشه کار ما نتیجه نمیده. تا زمانی که با فساد اداری و مافیا مبارزه صورت نگیره کار ما نتیجه نمیده. این ما هر روز تعداد مراکز صحی خود زیاد کرده میریم، اما در این زمان تعداد معتادین هم زیاد شده میره. یعنی معضل است که از چندین مرجع باید برش این معضل است که باید از چندین برد. هم به صحت روانی ما این موضوع است، هم به صحت معتاد و مواد مخدر ما و شما این موضوع است که برش رسیدگی شما. موضوع دوا را بسیار خلاص عرض کنم. من میپذیرم که دوای بی کیفیت موجود است. من میپذیرم که پرابلم موجود است. کاری که ما انجام دادیم کارهای اساسی و بسیار عمده که انشالله نتایجش یا کوتاه مدت یا دراز مدت مردم را احساس خواهد کرد. سابق ما برای نظارت مارکت 3-4 ارگانایزیشنی بود که خود از این سبب تضاعف و دوگانگی شده بود. ما اداره جدید به نام اداره ملی تنظیم امور ادویه ایجاد کردیم که این مسئول یکی ساختیم و حسابدهی را از یکی بگیریم. یکی نتایج بسیار خوبم به دست آمده. به کار آغاز کرده. کار دومی را کردیم سیستم تدارکات دوا را مرکزی ساختیم. به خاطر از اینکه دیگه هر کس به شکل جداگانه خریده نتونه، دولت خودش با پول میتونه با یک مقدار پول دوای بیشتر و با کیفیت بخره که ان شاء الله تعالی ان قریب عملی میشه. دوم لابراتوارها را فعلا در شهر کابل سبا یا دیگه سبا افتتاح یک مرکز لابراتواری که بتونه کیفیت دوا را یقینی کنه اعلان میشه. در ولایت ننگرهار، در ولایت قندهار، در ولایت هرات امسال پلان داریم ما که مراکز لابراتوار کنترل کیفیت دوا و غذا ایجاد شود. اینی کارهایی است که شده میره، اما مشکل در چیز که مردم بسیار زود میخواین و زیاد میخواین و ما نه زود داده میتونیم و نه زیاد. این زمانگیر است و کل مشکلی که در 30 سال میراثی که به ما مانده ما این حل شاید نتونیم، اما کاری که ما انجام داده میتونیم او عبارت از ماندن تدابایی است که سبا مردم ایره فراموش نخواهد. تشکر. دکتر مراد ورسته خبری بس تاسي لاند په رواني صحت باندې کوږي بسترګو د منګ یو عمومي پالیسی د سیاغه پبلک پرایویټ پارتنرشپ ده
فرض مثلا دا خو له پبلک پرایویټ پارټنرشپ خو دوی کولی شي په دې باندې یعنې د خصوصي سکتور سره د دولت یو ځای کار وکړي تر څو هغه خدمات دلته وي وړیا وي او د دولت تر نظارت لاندې وي او متخصصین به هم پکې ټرین کړي. بل مشکل بل داسې حل کولی شي فرض مثلا په لیرو ولسوالیو کې دا موږ سټاف نه لرو، موږ کولی شو چې ځینې سټاف ته لنډمهاله کورسونه فرض مثلا په انستیزیا کې کورس ورکړو، په سیزرین سیکشن کې میډوایفانې ټرین کوي. یعنې د دې حل لارې شته، دا د حل لارې دي، داسې نه ده چې موږ مشکلات وایو حل لارې نه لرو. صحت رواني خبرې وکړه، الکترون دا اوس ای هیلث چې ورته وایي یا د موبایل 90% خلک موبایل ته لاسرسی لري. ولې موږ نشو کولی چې دغسې یو کونسلینګ سنټرونه جوړ کړي چې هر څوک ورته رواني مشکلات د ډاکټر تر مخامخ ډېر ستونزمن دي، له دې ټکنالوژي نه استفاده وکړي، په ډېر ارزان قیمت کولی شي ستاسې د هر افغان د هر ځوان یا د هر مېرمنې مشکل د تلیفون لپاره د کونسلر هغه چې بل ته نشي ویلی کېدای شي په تلیفون کې وویلی دا یعنې هغه ارزانه حل د دولت په لاس کې ده. بل زه اوږدمهاله د دې مشکلاتو بل لاره هم شته. موږ راځي باید په وقایوي منیجمنت یا په اداره باندې باور ولرو. فرض مثلا که په دغه برنامو کار وکړو چې د ځوانانو چې هغه مخکې له دې چې هغه مور کېږي، مخکې له دې چې هغه پلار کېږي، مخکې له دې چې هغه مرسته داخلېږي، که موږ په صحت په سیستم کې بدبختانه دې ته کافي ښه او روښانه پالیسي نشته، که په دې باندې سرمایه ګذاري وسي او هغه په وقایوي توګه په ډېر ارزانه په لومړی اقدام کې مخکې له دې چې هغه مریضیږي هغه پوه شي، دا مشکل حل کیږي. تشکر، ډیره مننه. مسئله صحت بسیار وسیع است و بحث‌های طولانی می‌خواهد که بحثی که ما وقت برش داشتیم در اینجا به پایان میرسه، اما BBC یک شنبه آینده همین موضوع را در برنامه شامگاهی خود ادامه میده. اگر شما هنوز نظریات دارین که باید مطرح شود یا سوالات هست، یک شنبه آینده به برنامه شامگاهی BBC زنگ بزنین. ستاسې غږ خپرونې ته تلیفون وکړئ، خپل نظرونه مو زموږ له همکارانو سره شریک کړئ. آزاده جرګه به تر هغو چې بیا په بل ځای په بله موضوع ستاسې چوپړ کوي درنه اجازه وغواړي. د خدای په امان، خداحافظ.